أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم سورة بقرہ دویم سپارہ 221 نمبر آیات پا ابتدا د اسلام کی دا مومنانو دا کافرانو پا منس کی نکاح کول جائزو بیارستو اللہ پاک حکم را اولیگ چی دا مومن او دا کافر ترمنزا نکاح کول جائز ندی دا نکاح کولو نپسو دا خزی او دا خاون پا منز کی یو بل سرا ربط او تعلق وی یو بل سره محبت وی او د دغه تعلق او د محبت نه بغیر د دوی د تعلقات اصلی مقصد نه پوره کیږي نو که د کافر او د مؤمن ترمنځ نکاح وشي نو د مؤمنانو د مشرکانو سره دغه قسم تعلقات قریبه او محبت تینا لازمیگی دا دے لازمی اثر بداوی چی دا دے مسلمانانو پزڑکے با دا شرک او کفر طرف تا میلان پیدا شی یا کم از کم دا شرک او دا کفر اغا نفرت با دا مسلمان دا زڑنا اوزی او بیا دا دے انجام بداوی کہ دا مسلمان بندہ بہم پا شرک کے مبتلا شی دا دی لازمی نتیجہ جہنم دے وجنا اللہ پاک او فرمائل کہ دا قسم خلق دوزخ طرف تا دعوت ورکی او اللہ پاک انسان تا دا جنت او دا مغفرت دعوت ورکی خپل واضح حکمون ورت بیانی پدے آیات کے لفظ دا مشرک ذکر دے ہو مراد تینا مطلقاً غیر مسلم دے غیر مسلم سر نکاح کول جائز ندی ہو بل آیات مبارک کے دا اہل کتابو سرا دا مسلمان سڑی نکاح کول جائز شوی دی والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم نو دا اہل کتاب و زنانا کدا یو مسلمان سر نکاح کئی نو دا جائز کری دی کدا مشرکنا خاص غیر مسلم واغشتی شی
چې هغه اهل کتاب نی نو آیات په خپل ځای عام دی. دویمه خبره دی ده کې دا ده چې د مسلمان او د کافر په منځ کې ازدواجی تعلقات حرامېدل وجه قرآن بیان کړی ده چې د دوی سره به نږدې تعلق جوړ شي او دا مسلمان بنده به شرک او کفر کې مبتلا شي. دا خبره ښکاره ده چې تمام غیر مسلم فرقې په دې کې مساوي دي. نو بیا د اهل کتابو د زنانو استثناء د دې پکې څه وجه ده؟ جواب دا دی چې د اهل کتابو اختلاف د اسلام سره په نسبت د نور غیر مسلمو کم دی. ځکه د اسلام عقیدې درې دي: توحید، رسالت او آخرت. نو د آخرت په عقیده کې اهل کتاب یهود و نصارا د خپل اصلی مذهب په اعتبار باندې د مسلمانانو سره متفق دي. مسلمانان هم د آخرت عقیده لري، یهود و نصارا هم د آخرت عقیده لري. نو په دې کې یو شانوالی راغی. او د عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای یا د خدای زوی وی، نو دی پکې د ځانه تحریف کړی دی. نو اگر چې دا خبره کفر دی، خو قرآن پاک دا کفر د نور قسمه کفر په مقابله کې لږ کم وګڼه. نو بنیادی اختلاف اوس دا پاتې شو چې زمونږ پیغمبر علیه السلام دغه خلک پیغمبر نه مني، او په اسلام کې دا عقیده هم بنیادی عقیده ده چې د دې نه بغیر یو انسان مومن نشي جوړېدی. بهر حال د نور غیر مسلمو فرقو په نسبت د اهل کتابو اختلاف کم ګڼلی شوی دی. نو د اهل کتابو د ښځې سره د مسلمان سړي نکاح جایز ویلی شوی ده. درېمه خبره، د اهل کتابو اختلاف چې کم وګڼلی شو، نو د اهل کتابو د زنانو سره د مسلمان سړي نکاح جایز شوله. نو د دې برعکس د مسلمان ښځې نکاح د غیر مسلم کتابی سره پکار دی چې جایز شي. خدای جایز کړی نه ده، شریعت دا اجازت نه دی کړی چې مسلمانه ښځه یو کتابی کافر ته په نکاح شي. دې کې دا فرق ذکر دی چې زنانه فطرتاً کمزورې ده، ضعیفه ده، او خاون په حاکم او نگران دی. نو د خاون د عقیدو نه او د نظریاتو نه ښځه اثر اخلي، او د ښځې د عقیدې نه سړی اثر دومره نه اخلي. نو د مسلمان سړي نه کتابیه ښځه به اثر والی، امید دی چې مسلمانه شي. او مسلمانه ښځه د خپل کافر خاون نه اثر نشي اخیستی. نو د دې وجې نه مسلمانه ښځه به کافر کتابی ته نه حواله کېږي، په نکاح کېږي به نه. او کتابی اهل کتابه ښځه مسلمان سړي ته په نکاح کول شریعت جایز کړی دی. او دې وخت کې فکر وکړه چې په دنیا کې اوس کتابی اهل کتاب یهودی یا نصارا اصلی نه دي پاتې شوي. د دیوبند عالمانو خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې دوی برای نام کتابی پاتې شوي دي. اوس دا کتابیان نه دي، دا دهریان شوي دي. د دې وجې نه د مسلمان سړي د اهل کتاب برای نام اهل کتاب ښځې سره نکاح اډو کېږي نه. د
دا تش پنوم کتابیان پاتې شوي دي، اوس کتابیان نه دي. او که فرض که صحیح کتابیه ښځه ملو هم شي، صحیح کتابی نشته دی خو که فرض که ملو شي نو نکاح خو به وشي، اولاد به ثابت النسب وي، خو شریعت دا نکاح پسندیده نه ده ګرځولی، دې ته یې ښه نه دي ویلې، ځکه چې پیغمبر علیه السلام مسلمان ته د خپلې نکاح دپاره د دینداره صالحې بیبي د تلاش حکم کړی دی چې ځان له بیبي ګورې نو هغه د صالحه وي، دینداره دي وي، تقواداره دي وي. نو دې سړي سره د دین په کارونو کې تعاون به کوي، او چې کوم بچی پیدا شي د دې دیندار مور په وجه به دغه بچی دیندار شي. نو چې کله د بې دینه ښځې سره یا مسلمانه خوده خو تقواداره نه ده، پرهیزګاره نه ده، دینداره نه ده، د دې سره نکاح پسندیده نه ده، نو د غیر مسلم سره به کله پسندیده شي. فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا خبر راغی چې په عراق او په شام کې مسلمانان ډېر په ګڼوالي باندې د اهل کتابو ښځو سره نکاحګانې کوي. وی هغه حکم وکړ چې دا نکاحګانې بندې کړي، ځکه دا ازدواجی تعلق دیانتن د مسلمان خاندان دپاره د خرابۍ سبب دی او سیاستن هم. نو که اوس وخت کې غیر مسلم اهل کتاب یهود و نصارو سره څوک نکاحګانې کوي، نو هغوی په خپل مکر و فریب باندې ځان ته راواړئ او د مسلمانانو د راز خبرې د هغوی نه کافرو ته ورسیږي، مسلمانانو ته ډېر نقصان په دې باندې رسیږي. نو د موجوده برای نام اهل کتاب ښځو سره نکاح کول جایز نه دي. برای نام اهل کتاب چې دا اوس کتابیان نه دي پاتې، دې سره د څوک نکاح نه کوي. یو دینداره تقواداره ښځه که هغه وینځه وي، دینداره تقواداره که هغه وینځه وي نو دا به ډېره بهتره وي د هغې اصلي ښځې نه چې هغه کافره وي. اگر چې دغه کافره ښځه په حسن کې، په جمال کې، په مالدارۍ کې تا ته ښه ښکاري، خو د دې نه یو غریبه وینځه چې هغه مسلمانه ده او تقواداره ده، د هغې سره نکاح بهتره ده. دارنګ یو کافر سړی دی، ډېر خشته دی، ډېر مالدار دی، خو کافر دی، نو یو مسلمانه ښځه دی هغه ته بالکل نشي ورکولی. یو خوار غریب مسلمان چې تقوادار دی هغه ته نه په شل چنده بهتر دی. ولا تنکحوا المشرکات، په نکاح مه اخلی مشرکې ښځې حتی یؤمننا تر څو چې ایمان یې نی راوړی. چې ایمان یې نی راوړی نو مشرکه ښځه په نکاح مه اخله. ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة، او خامخا یو وینځه مؤمنه، ولا امة مؤمنة او خامخا یو وینځه مؤمنه خیر من مشرکة دا ډیره بهتره ده د مشرکې ښځې نه. ولو اعجبتکم اگر چې دا مشرکه ښځه تاسو ته ښه ښکاري، خوښه وي. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، او نکاح مه کوئ د مشرکانو سړو سره حتی یؤمنوا تر څو چې د مشرکانو سړو ایمان نی راوړی. ولا عبد مؤمن خیر
خامخایو غلام مومن خیر بہتر دے من مشرکن دیو مشرک نہ ولو اعجبکم اگرچہ تعجب کے اچی تاسو لرا مال او جمال در ایک مشرک اگرچہ وقت کاری تاسو تا خلگی تاسو تا حسن و جمال او مال دے مشرک اولئک یدعون الی النار دا مشرکان تاسو لدعوت در کی جہنم طرف تا دا دوی سر من محبت او تعلق جوڑول دا سبب دا اور دتلو دی اولئک یدعون الی النار دا کسان یدعون دعوت ورکی الی النار دوزخ طرف تا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ اللہ دعوت در کی تاسو تا الی الجنت جنت تا والمغفرت و بخششت بإذنه بخبل حکم باننے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ اللہ بیانی تاستا وَيُبَيِّنُ اللہ بیانی آیاتہ آیاتنا للناس خلقتا لعلهم يتذکرون شاید چدوی نصیحت قبول کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک پیدا کر پزمک باندے اور بے جنت تا الیگ پا جنت کے عرص ڈیرو و ہم جنس نو پا جنت کے خوب نشتا اللہ پاک پا آدم علیہ السلام باندے یو قسم پرکالی را وستلا او دا پرکالے پا حالت کے گس پختے یوت نا کٹ کرلا او دا غینے والا بی بی جوڑا کرلا حوا بی بی آدم علیہ السلام جس طرح کے اغڑو لیوے کتنو خشت بی بی مخی تولاڑوا وی حوا تا حوا زکوی چدا دا حی نا پیدا شلا حی جمدی تا وی آدم علیہ السلام جمدیو او دا گس پختے تے اللہ کٹ کرلا او دا دینے والے بی بی جوڑا کرنو حوا و تزکوی بیا پا دے جنت کے اللہ پاک دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی ترمنز نکاح اترلا او بی بی لپا مہر کے درود مبارک واچولی شو آدم علیہ السلام زمن پا پیغمبر علیہ السلام بانے درود ویلے دے او دغا درود چی دینو دے بی بی لمہر کے ورکو دینا پس نکاح شوی دا آدم علیہ السلام پا جنت کی 1500 کالا دا دنیا تیر کری دی جدا دا آخرت نیم روز دا او دا غینا پس دا یو خاص ونینا اللہ پاک منی کریو او اغی ونینا دوی خوراک اکن بیا دنیا تا رو لے گل پا جنت کے حس قسم بیماری خفکان وغیرہ نو ہو چکل دوی دنیا تا تشریف روڑو نو حوا بی بی باندے بیماری راغللا دا جنت داغ خاص ون میوا رنبے حوا بی بی خوڑ لیوا او بے آدم علیہ السلام لور کڑیوا نو چکل دا دنیا تراغللا لو داغے پا بدل کے اللہ پی بیماری راوستلا دا میاش پا میاش باندے بیماری پا زنانو چی رازی نو دا دا حوا بی بینا شورو شوی دا او دا جنت نا چی دنیا تا رالا نو شورو پی شوی دا نو دا تقریبا پٹولو زنانو باندې دا بیماری وی بنات آدم دا آدم علیہ السلام پلوریانو باندې دا بیماری راغلی دا پا دیر طول عالم کے یو بی بی دا سدا چی پاغے باندې دا بیماری چرم ندر آغلی او اغا زمان دا پیغمبر علیہ السلام
لور بی بی دا فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پاغی دا بیماری نراتلا، دا یو بی بی تی خدای بچ کرے دا. او معشوم چه پیدا شی نو دے سره هم بیماری وی دا سلویختی، نو پا فاطمی بی بی باندے دا سلویختی بیماری هم ندر آگلے. دا اللہ بالکل پاک ساتل دا پا طول عالم کی یو بی بی دا دا اللہ پاک ساتل دا، نور پا طول بیبیانو باندے دا بیماری رازی. اس دی بیمارے کے منز زنانتا معاف دے، دا منز قضا پہ ہم نشتا، دا غیر رضا کی منز معاف شو. اور روجہ نیول نبا کئی روجہ با ننیسی، خوچ دا بیماری تیر شی نو دا روجہ با قضا روڑی. اور پا دی بیمارے کے با زنانا مسجد تا نداخلے گی، کچھتا حج عمرے لتلیوی نو دی بیمارے کے با مسجد الحرام یا مسجد نبوی تا نورزی. قرآن شریف تلاوت بنکی، قرآن شریف لب اللاس نوروڑی. نو دا دے مقدار کم از کم 3 روزے دی، او زیاد نہ زیاد 10 روزے دی، او دا دے نہ کم کم دا آر زنان خپل عادت وی. او دا نفاس چه سلویختی ورتوی نو دا غی کم از کم مقدار متعین ندی، او زیاد نہ زیاد سلویخ روزی دی. خو بیا پا دغی که دا سلویخ روزی دا ار زنانا لازمین ندی، نو چه کل پزان پویشی نو فوراً دی غسل اکی، منز دی شروع کی، که روجه کئی نو روجه دی اونی سی. سلویخ روزی پا دی سلویختے که لازمی ندی. بعض زنانا دا سی چه اوی نا پا یو سلویختم بلامبم و پا 2 سلویختم بلامبم، نا دا پزان پویگی چه کل عذر ختم شنو فوراً بس سلویختی ختم شولا. کل سلویختی با 10 روزی، کل با 60 روزی، کل با 10. نو دی مسئلے نا دیر خلق ناواقف دی، خبر ندی، نزان خبرو لغواری. دی بیمارے کے زنانہ تخمز معاف دے، خوچے دا مانزہ وقت راشی او دا زنانہ مانزه دا پارزان تیار کی، لکه پاکو روزو کی چه بے مانزه دا سنگ زان تیارو 10 چاردان بیوک نو دقا سے بزان تیار کی او پخپل مسلب کینی دا قرآن شریف دا تلاوت نغیر نور وظیفے دے کئی، او دا مانزو مرا وقت دارے پخپل مسلح جانمات دن کاچا وغیرہ تیر کی دیل با دا مانزو مرا ثواب خدا پاک ور کئی. منز و تا معاف دے دی وقت کی، منزے ندے کری، او دا مانزوم را وقت تیر که پا ذکر فکر کی عادتیم خراب نشو، او دا مانزوم را پورا ثواب با اللہ پاک ورکی. دا تیزے نور مسئلے زیاد وضاحت اگا زنانہ با پخپل بانے پا کتاب کی اگوری، نو سوک چی پا اردو بانے پوئیگی بہشتی زیور دی اگوری، او سوک چی پا پختو بانے پوئیگی نو دا دے ترجمہ جنتی کالے اگا دی اگوری زان با پی پوئی کی. پا کم دے کی چی نپوئی گی نو دا خپل علاقے دا نزدی عالم نا دا خپل ناری نا پا ذریعہ باندے دے تپوسو کی اوزان دے پوئی کی. مسئلے ضروری دی، دیر ضروری دی، اوزان پہ پویول پکار دی. نو دا 2 کتابہ زنانہ دے اگوری، جنتی کالے بہشتی زیور، چی سمرا پوئی دیشی پوئی بشی، کہ نہ پوئی دا دا خپل ناری نا پا ذریعہ نزدی عالم نا دے تپوس کی دے مسئلو نزان خبرول پکار دی. دے دا کہ منگ زیادی نشو ویلی. یسألونک عن المحید، سوال کئیستان اے پیغمبر علیہ السلام عن المحید دا حیض دا حکم بارکے. قل هو اذن و تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو اذن دا پلیتی دا، فاعتزلوا النساء فی المحید، اڑخت شیطاسو زان لشیدی بیبیانونا فی المحید پا حالت دا حیض کے، ولا تقربوهن منز دیکھے گے دے بیبیانو تا
حتی یطهرنا تردی چی دوی پاکی شی بیماری ختم شی فاذا تطهرنا ہر کل چی خی پاکی شی غسل کی فاتوهن پسرا تک کوے دویتا من حیث امرکم اللہ دا آغی زینا چی اللہ در تپداغی حکم تاسو تک کرے دے سنگا چی دا تا اللہ حکم کرے دے اقصرا تک کوے ان اللہ بے شک اللہ پاک یحب التوابین محبت کئی دا توبہ کون کو سرا ویحب المتطہرین اللہ محبت کئی دا پلیتے نزان بچ ساتل والا سرا متطہرین سوک دا گندگی و پلیتے نزان پاک ساتی اگی سرا اللہ محبت کئی یہودیان اغیبا بے انتہا زیادے کو پتا سے حالت کے دا زنانہ سر کور کے اسیدل دا بے بد گنل یوزے ناس تا پاس تا خوراک سکاک پا یو کور کے اسیدل دیم بد گنل یہودیانو او مجوسیانو او عیسائیانو انتہائی بے باکی کو لپدا سے حالت کی نو دا دے دوارو منز کے شریعت حکم را لے گلے دی نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروندے استاسو دے فاتو حرثکم پس راتک کوے تاسو دخپل کروندے زیتا انا شئتم کیف شئتم سنگچم خوخوی وقدمو لانفسکم روان دے نیک اعمال اولے گے دخپل زانونو دا پارا وقدمو لانفسکم اعمال صالحہ دخپل زان دا پارا روان دے اولے گے یا استاسو دا دے فعل نا مقصد دی نیک بچی پیدا کے دلوی وقدموا لانفسکم روان دے اولے گے دخپل زانوننا نیک اعمال واتقوا اللہ او دا اللہ نا اویرے گے وعلمو پوشے تاسو انکم ملاقوہو چی تاسو با اللہ پاک سر ملاوے گے وعلمو پوشے انکم چی بے شک تاسو ملاقوہو دا اللہ سر با ملاقی کے گے قیامت کے بخدے تا مخامخ کے گے وبشر المؤمنین زیر ورک خوشخبری ورو مومنانو تا ولا تجعل اللہ عرضة لأیمانکم بعض خلق غصہ کے براغلل او دا یو نیک کار نبی قسم اکو کہ پا اللہ قسم فلانے نیک کار دے نبی کم لکا مور پلار سر بخبری نکوما یا دا قسم بے خوڑو یو دے فقیرانو تنکڑو دے فقیر لبا دا خدای پنو میسم نور کوما یا چتبا چاله بے صلح کرے وا غیب خلاف ورزی کرے وا وے زمال قسمی چنن پس بچالم راضی نامہ نکوما نو دا سے قسمونو کہ دا اللہ نم دے واغشتو نو دا اللہ دا نم دا گناہ دا پارا سبب و ذریعہ مجوڑوا دا سے مکوا بلکہ دا قسم مات کو دا نیکے کارونا اوکا کہ مور پلار سرا دا خبر کولو نا دے قسم کری وی نو دا قسم مات کا کفارہ ورکا او مور پلار سرا خبر کو دا مور پلار خدمت اوکا یا یو فقیر سره به خیګړه کولا او زله دې خپشوي دي اوس به دې فقیر سره به خیګړه نکوما نو دې فقیر سره خیګړه او کا قسم مات کا د قسم دې کفاره ورکا د دوکس جوړه دې کړي دا ته قسم دې بیا به نکوم نو بیا د نور خلق راضینامه جوړه او کا او د قسم کفاره ورکا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر زوے تاسو نم دا اللہ پاک عرضتا نشانہ لأیمانکم دخپلو قسمونو خوڑلو ان تبرو چی تاسو با
خسلوک د چا سره نه کوي، وتتقوا او پرهیزګاری به نه کوي، وتصلحوا بین الناس او د خلکو په منځ کې به جوړه نه کوي. دې لپاره د الله نوم نشانی مه جوړوه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر زوی نوم د الله یو نشانی لأيمانكم د خپلو قسمونو دپاره ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس خلکو سره د ښېګړې کولو د پرهیزګارۍ او د خلکو په منځ کې د صلح کولو نه. والله سمیع علیم الله پاک اوریدونکی هم دی، علیم خبردار هم دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قسم درې قسمه دی. یو تا یمین اللغو وی، بیهودا قسم. هغه مثال بداسی لکه یو بنده دی او داغه اسی عادت تی تکیا کلامې دی چې خبره کوي نو وی په والله چې دا کار داسې دی، نو د نیت او اراده د قسم نوي او خلی له دغه ټکي بے اختیار راځي والله والله کوي، نو دې ته یمین لغو وی. یمین لغو دا بیهوده قسم دی، گناهګار پې نه دی، کفاره پې نشته، خدا عادت ښه نه دی. دې نه به ځان وساتې، دا عادت خراب دی، قسمونه هسې بې څه مه خوره. یا یو بنده دی د لرې نه یو سړی ولیده، بوډا سړی را روان دی، امسا ورسره ده، پټکي یې په سر دی. نو دې بنده چې ولید لرې نه نو وی دا فلانې کاکا دی، نه بل ورته وایي چې دا خو فلانې نه دی. دی وی قسم په خدای چې فلانې دی. نو هغه ورو ورو را روانو چې نږدې راورسېد نو هغه بل و، ده چې کوم سړی یادو نو دا هغه نه دی. نو دې کې د دې سړي په دروغه د قسم خوړلو نیت او اراده بالکل نه وه، خو د ده نظر خطا شو او ده وی والله قسم دی چې دا فلانې را روان دی، هغه فلانې نه. نو دا یمین دا قسم یمین لغوه دی، په دې کې هم کفاره نشته دی، ګناهګار پې نه دی، خو دا قسمه قسم خوړل عادت جوړول ښه نه دی، منې شه نه دی نه. دې ته یمین لغوه وی. دویم قسم یمین منعقده دی. یمین منعقده دی ته وی چې په راتلونکي وخت کې د یو کار کولو یا د نه کولو قسم دې وخوړه او د زړه اراده ورسره شته. مثال په طور پلار مور سره چا جګړه ولګوله او دې مور پلار نه داسې خفه شو، وی زما دې قسم وي په خدای چې زه به دې مور پلار سره خبرې نه کومه. اوس دا قسم چې د کړی دی نو راتلونکي وخت کې د خبرو نه کولو قسم یې وخوړه، دا یمین منعقده دی، خو دا قسم ماتل په ده لازمي دي، ځکه مور پلار سره به ښېګړه کوي او مور پلار ته به بده خبر هم نه کوي. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اوف قدرې به نه وی، رټل به نه کوي. نو تا قسم وکړو چې زه به خبرې نه کوم، نو دا قسم به مات کوي، نو د دې قسم به کفاره ورکوي. یا تا وی چې د ما د قسمي فلانې کار به کومه او هغه کار تا نه ونه شو، نو ته په دې قسم کې حانث شولې، قسم دې مات شو. نو دې ته یمین منعقده وی. د یمین منعقده دپاره کفاره ده او په دې قسم د خدای پاک نیسي
نو د دې قسم کفاره به څه ورکړي؟ نو په اومه سپاره کې سورت مائده کې الله د دې قسم کفاره بیان کړې ده. فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. د یمین منعقده لپاره کفاره طعام ورکول دي 10 مسکینانو ته. اوسط هغه طعام چې تاسو په خپل اهل باندې خورئ، تاسو خپل کور کې څه خوراک کوئ، نو دغه شانتې خوراک به 2 ټیمه 10 غریبانانو ته ورکړي. او کسوتهم یا به 10 غریبانانو له جامې والي، او تحریر رقبه، او یا به یو غلام آزاد کی. نو جو موجوده وخت کې غلام نشته، نو یا 10 غریبانانو له به جامې واخلي، او یا به 10 غریبانان 2 ټیمه ماړه کی، او یا به ولا نغد ورکي. دی وخت تقریبا 300 روپے چې 10 غریبانانو باندې تقسیم کی 30 روپے به ورسیږي. نو اول به قسم مات کی، رسته به کفاره ورکی. او کله پیسو وس د نو غریب و قسم دې کړی دی، نو فمن لم یجد فصيام 3 ایام. چې د پیسو وس دینی نو بیا 3 ورځې روزي دي، خو پرله پسې دي. او دریم قسم یمین غموس دی. یمین غموس دی ته وایي چې په تیر شوي وخت کې یو کار دی کړی دی، یاد دی چې دی کړی دی، او ته په دروغه قسم خورې چې زما د قسمي چې دا کار ما نه دی کړی، دی ته یمین غموس وایي. غموس د غمس نه دی، غمس غوټې ته وایي. د دې قسم کفاره دی په دنیا کې خدای د ډېره قاره نه دی ویلې، خو په جهنم کې به الله غوټې درکوي، د جهنم غوټه. نو خدای دې مسلمانان د دې قسمونو نه وساتي. یو کار دې کړی دی قسم دې وخوړه چې ما نه دی کړی، یو کار دې نه دی کړی قسم دې وخوړه چې ما کړی دی، او ښه پې پوهېږي، نو دې ته یمین غموس وایي. اللہ یؤاخذکم اللہ ننشی اللہ پاک تاسو لرا باللغو فی ایمانکم پا بیہودہ قسم نستاسو، ولیکن یؤاخذکم لیکن نشی اللہ پاک تاسو بما کسبت قلوبکم پا اغبان چی قص کری ویزلو نستاسو، واللہ غفور حلیم. اللہ پاک بخون کرے، حلیم صابر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.